وزیر محمد اکبر خان درېمه برخه. ولاړ د انګريز مختلک سپر توریالی ځوان دی، ساتونکی د وطن وزیر محمد اکبر خان دی، ساتونکی د وطن وزیر محمد اکبر خان دی. د دین یو سپاهی دی، هم ساتي به وطن خپل. د وزیر محمد اکبر خان د خبرونې درنو او قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست، الله رب العزت مو خوشحال لره. دا د زه محسن احسان مې یو ځل بیا د وزیر محمد اکبر خان د خبرونې کوربتوب کوم، په دې هیله چې دا خبرونه تر پایه راسره واورئ. درنو او قدرمنو اوریدونکو، تېره برخه کې مو واورېدل چې له ډېرو چورتونو وروسته یې پر شونډو ملمزه مسکا وغوړېده. راغی خپلو کسانو ته یې په ټیټ غږ یو څو خبرې وکړي. دا چې نور څه وسول دا به په نن خپرونه کې واورو ان شاء الله تعالی. دوی شپږ میاشتې په شاهي ماڼۍ کې دننه په یوه تکاوۍ کې بندیانو. له هغه وروسته یې یوه ورځ سترګې پرې وتړلې او ټولې په یو پوړ کتار وتړل او له شاهي ماڼۍ یې وایستل، بل ځای ته یې بوتلل. چې سترګې یې پرانیستلې، په یوه لویه تیاره خونه کې پراته وو چې پاس پرې چت یې دوې وړوکې دریڅې درلودې. له هغوی دوی یوازې د ورځې او شپې درک لګولی شو. د دې لویې خونې یوه درنه اوسپنیزه دروازه وه چې په هغوی کې یو وړوکې کړکۍ هم وه. کړکۍ به تل بنده وه، یوازې له بهر پرانیستل کېدله چې ساتونکو به کله کله له هغوی دوی ته راکتل او دوی به یې څارل. دوی دومره پوهېدل چې په دې شاوخوا کې له دوی پرته نور بندیان نشته. د زندان مسؤل یو تندخوی او خپل امیر ته وفادار سړی و. هغه د خپل مشر له حکم نه د یوه ویښته په اندازه سرغړاوی نه کاوه. په خپلو کسانو ښه مسلط و. خپلو د زندان ساتونکو او عملي ته یې ویلي وو چې د امیر حکم دی له دې بندیانو سره به څوک خبرې نه کوي، خو هیڅوک هیڅ کار مه پرې لرئ. دوست محمد خان او ملګرو یې د ځینو ساتونکو او عملي په چال چلن کې له ورایه د خواخوږۍ احساس لیده، خو پر دې هم پوهېدل چې د هغوی پر سر یو جابر سړی ټاکل شوی دی. امیر په مهارت خپله نقشه وکښله. په هغه ورځ یو نوکر سمباري له پتنو سره راغی. دوست محمد خان سترګې پټې کړې وې، داسې یې ښودله چې له ځان او جهانه ناخبر دی. له ځان سره په خبرو، هو هغه خزانه خو یوازې ما ته معلومه ده، که زه لاړم نو خزانه به د خاورو خوراک شي. دریغه یو صادق کس مې موندلی وی چې دغه بزرګونو د سرو سکې یې رایستلی وی. که زه خبر وی چې زه به له داسې مصیبت سره مخ کېږم نو هغه سکې خو به مې په یو عادل سړي ته سپارلي وی چې د بېوزلو په کار راشي. د نوکر سترګې وځلېدې، خو د خپل امیر له غوسې ډکه څېره یې سترګو ته ودرېده. پتنوس یې د دوست محمد خان په مخ کې کښېښود، وویل صاحب سبانارۍ مو تیار دی. امیر سترګې وغړولې، ټکان یې وخوړ. ته څه وخت راغلی؟ هغه خوله چینګه کړه. صاحب د خزانې داستان مې د نیمګړی واورېد. امیر ځان ناګاره واچوه. د څه شي خزانه؟ خزانه مزانه نشته. نوکر په زړه کې وویل بچو په خپل غوږو مې هر څه واورېدل، خو بیا یې ځان ناکاره واچوه او هېڅ یې ونه ویل. د امیر په شونډو په کم مسکا وغوړېدل. هغه د سترګو له چاکونو د نوکر په سترګو د سکو د تمې رڼا لیدله. بله ورځ چې نوکر هغه ته د غرمې ډوډۍ په مخ کې کښېښوده، زړه نازړی ورته وویل صاحب کله خزانې ماته څه برخه راکړې چې تاسو څه غواړئ زه به یې درسره وکړم. امیر د هغه په څېره سترګې وګنډلې. د نامرد امیر په دربار کې دومره ځوانمرده څوک شته چې زموږ غوښتنه ومني؟ صاحب ته خو یې وازمه یې که نه؟ دوست محمد خان په زړه کې ویل د سرو زرو تمه په خلکو ډېر کارونه کولی شي. شپه پخه شوه. د زندان په منځ کې څو تنه سره پسېدل. لږ ځنډ وروسته یې دروازه پرانیستله او د تیارو په غېږ کې د زندان د اوږده دهلیز د څراغونو تیته رڼا ته سیوري کښته او پورته زغېدل. چې رڼا شوه نارې اوچتې شوې. بندیان تښتېدلي دي. پوځیانو شور ګډ کړ، پر آسونو یې پښې واړولې. څو تنو د زندان نه د وتلو لارو پلونو ته په ځیر کتل. یو تن یې چیغې کړې پل یې دلته دی، پر دې لاره وتلی دي. سپرو د سیل په لوري خپل آسونه پونده کړل. دوست محمد خان دا د بخارا له ښار نه وتلی نه و چې سلګونه پوځیان دیوبند په څنډه کې راایسار کړل. یو منصبدار په لوړ غږ له ګواښه په ډک لهجه وویل امیر صاحب د جګړې پرته تسلیم شي، موږ مه مجبوروئ چې تورو ته لاس کړو. اکبر خان تر دوست محمد خان مخکې توره وکښله او ځواب یې ورکړ ستاسو تر زندان په مېړانه مرګ 100 ځله غوره دی. منصبدار خپل پوځیانو ته امر وکړ مه پرې ګورئ، هڅه وکړئ چې ژوندي یې ونیسئ، خو په وژلو یې هم سرپه مه کوئ. 10 تنه د 300 تنو ترمنځ راایسار شول. تورې وچلېدې، له رجزونو سره د ټپیانو سوي کریږې غبرګې شوې. د دوی نیت دا و چې ځانونه به بلخ ته رسوي او د انګریزانو پر خلاف به پوځ راټولوي. ځوان سردار خپل پلار ته مخ واړو. امیر صاحب موږ یې مخې ته ولاړ یو، ته ځان وباسه، خو چې ووتلې له انګریزانو سره به د جهاد اعلان کوي. پلار او زامن سره بیل شول. تر ماپښینه پورې جګړه روانه وه. ماپښین مهال څو تنه چې نور د تورو له وهلو سره ستومانه شوي وو تورې وغورځولې او لاسونه یې اوچت کړل.
اووه تنه په وینو کې خلم پراته وو او سخت ټپیان وو. د بخارا د پوځ تر 30 تنو پرې وژل شوي وو او همدومره نور ټپیان وو. مشر یې غږ وکړ امیر او زامن یې چېرته دي؟ یو تن چې د ټپیانو په منځ کې ولاړو د تورې پر څوکه د یو تن پګړي له سره لرې کړه. وویل هغه وقي شهزاده خو دلته ټپي پروت دی. هو رښتیا ورور یې هم تر څنګ دی خو د پلار یې درک نشته. د مشر غږ بیا اوچت شو. وشمېرئ ټول څو تنه دي؟ لس ژوندي، اووه تنه ټپیان او 18 تنه دي. هغه د تورې څوکه په ځمکه چوخ کړه. غاښ یې وچیچل. لعنتي تښتېدلی، موږ به امیر صاحب ته څه ځواب وایو؟ بیا نورو کسانو ته په امرانه لهجه وویل. د ټپیانو لاسونه هم تر شا وتړئ. یو تن ویل صاحب دوی له اخ او ټوخ لوېدلي، لاس تړلو ته یې اړتیا نشته. هغه په کرکه وخندل. ته د اکبر خبیث نه پېژنې؟ بیا په تندې لهجه زیاته کړه چې څه درته وایم هغسې وکړم. د ټولو لاسونه یې تر شا وتړل، ټول یې پر اسونو واچول او لاړل. اکبر خان په بدن کې څو ځایه د سختو دردونو احساس کاوه. سترګې یې وغړولې، تیاره وه، هېڅ یې نه لیدل. ځان یې وخوځاوه. وپوهېدو چې لاسونه یې تر شا تړلي. ورو ورو یې ذهن راویښ او هر څه یې ورپه زړه شول. د تېرې جګړې وروستۍ شېبې یې ورپه یاد شوې چې ورور یې وارخطا غږ پرې وکړ. اکبره پام، پروژه یې یو سړکه تېره شوه او بیا ذهن په تیاري کې ډوب شو. لږ یې چې ځان وخوځاوه داسې احساس کړ چې د اوږې او ټټر له دوو ټپونو اوس هم وینه بهیږي. غږ یې وکړ څوک شته؟ سلطان احمده، افضل خان وروره. له یوه اړخه یې زګیروی واورېد. هغه بیا غږ وکړ افضل ورور ته یې؟ له درد ډک غږ یې واورېد. هو کې زه یم، ټپي یم، خدای خبر دی چې ترې روغ شم. زړه مه غورځوه وروره، دواړه ډېر لوی کارونه په مخ کې لرو. لږ وروست د دروازې غږ شو. دوی چوپ شول. 2 تنه مشال په لاس کې وننوتل. اکبر خان د رڼا په وړاندې کې 2 تنه ولیدل. د هغوی په لاس کې څه لوښي وو. د شوروا بوی یې سپوږمۍ وتخنولی. اکبر خان د سختې تندې احساس وکړ، داسې چې دردونه یې هېر شول. وویل ای د خدای بندګانو، لږ اوبه راکړئ. یو تن بل ته وویل مراده زر اوبه راوړه. طبیب ته هم غږ وکړه، ورته ووایه په خود کې شوی دی. بل تن راغی، د اکبر خان په مخ کې ناست، چراغ یې مخ ته کښېښود. ورته وویل سردار صاحب اوس به طبیب راشي، پټۍ به دې بدلې کړي. د په سړه لهجه ځواب ورکړ ستاسو دا نامردي اوس د ټپونو په پټۍ تړلو نه شو هېرولی. هغه له خواخوږۍ په ډکه لهجه ورته وویل سردار صاحب ته رښتیا وایه، حق په جانب یې. ستا سره چې کومه نامردي وشوه د بخارا اولس ټول پر خواشینی دی، خو زموږ امیر ډېر ډارن سړی دی. د اکبر خان غوسه سمدستي سړه شوه. د کوربه په لهجه کې د ټګۍ او دروغو سرک نه لیدو. هیلې یې را پیدا شوې. ترې ویې پوښتل دا بل ورور مې دی، وګوره لکه چې ټپونه یې خطرناک دي. هغه ځواب ورکړ انشاءالله له خطره دواړه بچ یاست. ټپونه مو ژور دي، وینه مو ډېر ضایع شوې ده، خو اوس مو ټپونه تړل شوي، وینه یې درېدلې ده. بیا د اکبر خان په ټټر پټۍ ته پام شو. وویل اوف ستا تر ټپ وینه راځي. سردار صاحب هیله کوم زغم ولرئ، مه خوځېږئ چې وینه دې نوره هم ضایع کېږي. بیا یې څراغ ورسره واخیست، د دروازې په لور ګړندی شو. چوت غږ یې وکړ مراده څه شوې؟ طبیب زر راوله چې د ټپې وینه بهیږي. د باندې د پښو تر بهار زیات شو. لږ وروسته طبیب راغی. د اکبر خان او افضل خان لاسونه یې پرانیستل، پر ټپونه یې پټۍ نوي کړې، اوبه یې ورکړې، توده شوربه یې پرې وڅښله. لږ ځنډ وروسته دواړه ورونه پر ځمکه غوړېدلي زیږه فرش په درانه خوب ویده شول. اکبر خان چې بیا سترګې وغړولې همهغه تیاره خونه وه، خو پر یوه نرمه بستره پروت و. شاوخوا ته یې په تیارې کې سترګې واړولې، هېڅ یې نه لیدل. پر دې هم نه پوهېده چې شپه ده او که ورځ. لږ په ټیټ غږ یې ورور ته غږ افضل خانه، افضل خانه شته یې؟ د پښو لور ته د هغه زګیروی ورغی. اکبر خان وروره سخت تږی یم، بدن مې له درده ډېر ناقرار دی. اکبر خان لږ پر لوړ غږ چیغه کړه څوک اورئ یا د زندان پیرهدار خبره واوره. غږ یې د زندان د خونې په چت کې راغبر کړ، خو داسې ښکارېدله چې د باندې هېڅوک هم نشته. ډېر ځوروي. ستا ټپونه څنګه دي؟ ښه دي ګزاره کوي، د اوږې مې لږ ژور دی. افضل خان ویل امیر صاحب خو ځان ویست، خو د سلطان جان درک نشته. سلطان جان هم ټپي شو، خدای دې وکړي چې وژل شوی نه وي. دغه کسان خو لږ د سړي زامن ښکارېدل چې راغلل. ترې وپوښتو. بیا دواړه چوپ او په خپلو خیالونو کې ډوب شول. ډېر ځنډ وروسته د باندې د پښو سپهار اوچت شو. لږ ځنډ وروسته دروازه پرانیستل شوه. یو تن له مشال سره دننه ولوند. اکبر خان سمدستي اوبه ترې وغوښتې. هغه کس په سړه لهجه ځواب ورکړ اوبه درته راوړم، خو 2 پوښتنو ته به مې ځواب راکړې. دا بل کس و، هغه پخوانی خواخوږی نه و. یو ځل یې غوښتل د هغه بل په باب پوښتنه ترې وکړي، خو زر یې ځان راخبر کړ. وویل د یزید زویه وایه څه غواړې؟ له زندانه په وتلو کې چا مرسته در سره کړې وه؟ اکبر خان سمدستي ځواب ورکړ ما ته د هغو معلومات نشته. زما د پلار امیر صاحب کوم انډیوال و. د پوښتونکي لهجه بدله شوه. داسې نه شي کېدی، ویې نه ښیې، همدلته به له تندې مردار شي. اکبر خان ویل ته څه کاره یې؟ نوم دې څه دی؟ زما له نامه او دند سره ستا کار نشته. که د سر خیر غواړې چې څه درنه پوښتم ځواب راکړم. زه څه پوهېږم چې ته د بل چا سړی نه یې.
هغه لږ چرتي غوندې شو. بیا ورته وویل زه د زندان مسؤل او د امیر ځانګړی کس یم، نوم دی علاودین خان. زه څنګه ډاډه شم چې دروغ نه وایم؟ بس نور په تا پورې اړه لري. ښه علاودین خانه، له زندانه خو ستا په مرسته وتښتېدلو، اوس ولې پرې منکر یې؟ هغه داسې ټکان نه خوړ لکه د برېښنا لوس لین یې چې پر بدن لګېدلی. ویې یو او بل لوري ته یې وکتل. ویې دا څنګه جک وهې؟ اکبر خان په زړه کې خوښ شو، وپوهېدو چې دوا یې کار وکړ. پر شونډه یې مسکا تېره کړه. هغه ته یې په ټیټ غږ ویل که د سړي زوی نه شوې همدغه خبره در باندې در اړوم. ستا امیر د خبرې سپیناوی نه غواړي، خو رښتیا معلومیږي ستا تنه به پر داره زړېدلې وي. علاودین شونډه تر غاښو لاندې کړه. اکبر خان ته یې وکتل. پر څېره یې څو رنګونه راغلل چې د چراغ په رڼا کې ښکار کېدل. بیا خپ او چوپ له خونې ووت او په درز یې دروازه ورپسې وتړل. بله ورځ اکبر خان او افضل خان یوې بلې خونې ته بوتلل. خونې ته له یوه کړکۍ د لمر وړانګې ورلوېدلې وې. هلته د دوی 10 تنه نور ملګري هم وو چې سلطان احمد هم پکې و. اوس یې ټپ رغېدلی و. دوی پرې ډېر خوشحال شول چې له خپلو ملګرو سره یو ځای شول. د زندان تیارې ناڅاپه پر هغوی ټولې رڼا شوې. اکبر خان او افضل خان او نورو ټپیانو ټپونه هم د وخت په تېرېدو ورغېدل. په هر جنګ کې به ګټونکي افغانان وي، تر هغو چې قندهار بلخ بدخشان وي. په هر جنګ کې به ګټونکي افغانان وي، تر هغو چې قندهار بلخ بدخشان وي. چې سیدان وي چې بارک توخې ترین وي، چې ناصر به بلنداوي ویلودین وي، چې میوند خاکریز غورک نشمیا نشین وي، چې اڅکل کو پل متحدین وي، چې نرزی و تکتر کی پر زمین وي، چې بلدک شاولی کوټار غنداب شین وي، چې بلدک شاولی کوټار غنداب شین وي. په نارو بتښتېدونکي دشمنان وي، تر هغو چې قندهار بلخ بدخشان وي. په هر جنګ کې به ګټونکي افغانان وي، تر هغو چې قندهار بلخ بدخشان وي. چې څو یو افغان ژوندی پر دې هیواد وي، غلامي کله مني تل. دویم فصل الکساندر برینس. د خپرونې درنو او قدرمنو اورېدونکو، لوړ مازدیګر و. د ښار کوڅې مخ پر تشېدو وې. خلک له بازار او کارځایه د خپلو کورونو پر لور مات. ټولو دوستامانه ورځې په پای کې د خپلو کورونو پر لور ګامونه سپول. د شور بازار د یوې لویې کلا مخې ته د سرو درېشیو او جوکو خولیو والو څو تنه پوځیان برچه پک په پیره ولاړ. تر دوی کوم 200 متره وړاندې دوې کوڅې راوتلې وې. له یوې 2 تنه ځوانان راوتل. هغوی په خبرو کې لاسونه غورځول. له لرې داسې ښکاره کېدل لکه پر څه خبره یې چې لانجه وي. د یو تن یې خړ تار پګړۍ پر سر و او نور واسکټ یې څو ځایه پیوند و. پر پښو یې یوه جوړه داسې څپلۍ وې چې د یوې پس بند نه و. پر مخ یې د بېوزلۍ دوړې ناستې، شونډې یې چاودلې، پر غوټو سترګې د خفګان او ناهیلۍ نښې وې. بل بیا په جامو او څېره کې تر هغه شتمن ښکارېدو، لکه څه خرک کلي پر سر او پاکې جامې، یوه نخودي رنګه ښایسته کورتۍ اغوستې، د خانانو په څېر سور سپین غومبرې. دوی لاسونه سره وغورځول، خو تر سترګو لاندې د وړاندې کلا په دروازه کې پیره ولاړ پوځیان څارل. صمد خانه، همدغه د سکندر کلا ده چې مخې ته فرنګیان په پیره ولاړ دي. 1 2 3 4 ټول 8 تنه دي. که یو یا 2 نږدې راغلل چاره یې اسانه ده. که ټول راشي نه دروازه نه پرېږدي. یاره انګریزان دومره سادهګان نه دي. که ټول راغلل بیا به ګورو، نو د لږو به لږ مري، د ډېرو ډېر. نه که ټول را روان شول تر تېښته یوه بله چاره به ګورو. ښه ده ساره چې شک وانخلي. بیا یو تن لاس داسې اوچت کړ لکه چې ګزار کوي. له دې سره یې غږونه هم اوچت کړل. په والله چې ګزار وکړې په خوله به دې یو غاښ روغ پاتې نه شي. که به رضا نه وي په زوره به خپل حق تر نه اخلم. د کلا د مخې پوځیانو ورپام شو، لږ سک غوندې شول. بادامه یاره راپام یې شو، ځان تیار کړه. ګوره لږ غلطي مو د ژوند په بیه ده. توکل پر خدای، په دې کارو کې خو به خطر ته ځان ورکوو. سمجانه پام کوه چې ونه لوېږې، زه ډېر قدر کوم، پام مې دی. د شلېدلي بګړۍ وال ته یې ملګري دیکه ورکړه. هغه لږ شاته لاړ، پګړۍ ړنګه شوه او په غاړه کې یې ور ولوېده، خو په خپله ونه غورځېد. بیا دواړه سره لاس او ګرېوان شو. پیرېداران سک شول،
یو تن یې ټوپک له اوږې راګوزار کړ، د هغوی پر لور یې میل ور واړو. په لوړ غږ یې ویل، د بېشرفه زامنو دا څه جنجال مو جوړ کړی؟ بادام ګل تر شونډو لاندې وویل، ته لږ وړاندې راشه چې درته ویې شو د بېشرفه زامن څوک دي. په لوړ غږ یې بیا وویل، دغه ځوان هسې بې ځایه دعوې راباندې کوي. صاحب له دې جنجاله مې وژغوره. هغه پوځي چې ټوپک یې د دوی پر لور وراړولی و ګړندي ګامونه یې واخیستل، وړاندې ورغی. دلته راشئ، په سمه دعوا ده. صمد خپله پګړۍ له غاړې لرې کړه، په غوسه یې پر ځمکه وویشته. تورې څڼې یې پر مخ را خپرې شوې. په یوه جټکه هغه شاته وڅنډلې. ویې ویل، صاحب چرس مې پرې پلورلی و، اوس یې پر پیسو منکر دی. د پوځي سترګې وځلېدې. چرس؟ ګامونه یې نور چټک کړل او څو شېبې وروسته د هغوی په مخ کې ولاړو. د قره کلیوال ځوان وویل، عجیبه ده، په سترګو را ننوځي صاحب. ما ته یې چرس بیخي راکړي نه دي، اوس یې د پیسو دعوه کوي. بادام ګل د چرسو یوه غټه ټوټه له جیب راویستل، په لاس کې ونیو او وویل، صاحبه دومره ټوټه چرس مو ورکړل، اوس یې پر پیسو ځان منکر کړی دی. د کلا مخې ته د ولاړو پوځیانو له منځه یو ورغږ کړ، ریچارډ څه لانجه ده؟ دلته یې راوله، د دې بېشرفانو زړه کېږي چې زندان ته یې واچوو چې مغزه یې ساړه شي. دواړه بیا لاس او ګریوان شول. سلطان د چرسو ټوټه قصدن د پوځي مخې ته وغورځوله. هغه زر داسې راپورته کړه لکه کومه سپېڅلې نسخه خبرې چې وڅنډلې. خوله یې له یوه تر بله واشکې وشلېده. خپل ملګرو ته یې راوکتل. صمد د همدې شېبې په انتظار و. د سترګو په رپ کې له ملا نه خنجر راویست. رڼا یې د پوځي پر سترګو ولګېدله، خو هغه د نورو څه فرصت ونه موند. له یوه ګزار سره یې خنجر تر ټټر بوټ وخوت. د سترګو په رپ کې هغه له یوې دردونکې کریژ سره په خاورو کې راپرېوت او لغتې یې وهلې. له ټټر یې د وینو دارې وهلې. صمد خان خنجر د هغه پر پتلون پاک کړ، ټوپک یې ترې واخیست. د دروازې د مخې له پوځیانو یوه تن په زوره چغه، غازیان دي ریچارډ. بیا یې ټوپک له اوږې راګوزار کړ. مرمۍ یې تېروله، خو ډېر ناوخته شوی و. صمد د ماهر ښکاري په څېر د هغه پوځي ټوپک د دروازې په لور ونیو او یو په بل پسې دوه ډزونه وکړل. دوه تنه له لنډو چغو سره راپرېوتل، نور یې ځینې پر دروازه ننوتل او چا ځان وغورځاوه. هغوی دواړه په کوڅه کې تر کونډو واوښتل. څو شېبې وروسته له کلا نه تر یو درجن زیات سپاره راوتل. یو تن یې چغې وهلې، هله بیړه کوه، پر کومه لاړل چې ژوندي ونوځي. د اوږدې کوڅې سر ته چې ورغلل، په وروستي سر کې یې هغوی ولیدل چې پر بله کوڅه ننوتل. لږ وړاندې هغوی دواړه هم لارې سره بیلې کړې. صمد ټوپک بادام ته ورکړ. هغه د یو ټیټ دیوال نه واوښت او صمد په کوڅه کې وړاندې تېر شو. ریچارډ چې وروستۍ سلګۍ وهله، موټ یې پرانیست او د چرسو غټه غوټه یې له لاسه وشوېده. د پیرهدارانو یو تن د اوږو له مډالونو د هغوی مشر ښکار کېده. سور مخ یې له غوسې تور اوښتی و. له ډېرو چغو یې پر خوله زګونه ولاړ وو. شپېلک یې ووهه. کوم 50 تنه سپاره نور هم په تراټ راوتل. مشر یې د لاس په اشاره د شور بازار پر کوڅو ورمارش کړل. د تښتېدلو زلمیانو پل پسې یې واخیست. لمر له غرونو خپلې وروستۍ وړانګې نه وې ورټولې کړي چې د شور بازار په کوڅو کې د انګریزي پوځیانو د اسونو تر پهار د خلکو له شور او زور سره ګډ شو. هر لور ته د کورونو دروازې په بیړه وتړل شوې. خلک له لارو په منډه خپلو کورونو ته ننوتل. لویو او وړو چیغې شوې. پرنګیان راوتلي دي، کورونو ته درومي. خال ډزو د ښار پر خلکو د ویرې پیلان کښېنول. ماشومانو د میندې او پلرونو غېږو ته پناه یوړه او پټو سلګۍ یې په ځا ډېره غمجنه کړه. د یوې کوڅې یوه سر ته چې د انګریزي پوځیانو سپاره ورسېدل، یو سرک یې تر سترګو شول چې یو تن د هغې کوڅې پر وروستي سر کې واوښت. یو تن یې چغه کړه، هغه د قاتلان مه یې پرېږدئ، هلئ. او بیا اسونو ته مترکې ور واچولې. 2.5 سوه متره کوڅه یې څو ګامه کړه. د خړې لنګۍ او تور واسکټ والا ځوان په اوږده کوڅه کې په منډو، شاته یې نه کتل. ویره پر زړه ننوتله. پګړۍ یې په یوه لاس کې او خنجر یې په بل کې ټینګ نیولی و. مخ ته یې کوڅې ته یوه وړوکې دروازه خلاصه شوه. تر ټول ټیکري راوتلي غنمرنګی مخ ښکاره شو. یو کمزوري لاس ور وځغېد. زویه راځه، دلته له کوڅې نه سې اوښتی. صمد پښه ونیوله، شاته یې وکتل. د اسونو د پښو تر پهار نور نږدې وو چې تر کونډو ور واوړې. هغه زیر پر وړوکې دروازه ورنوت او اوږده ساه یې واخیستم. څو شېبې ځای پر ځای ولاړ و. بیا ځان ته پام شو. لږ راسمبال شو. لنګۍ یې وتړل. په انګړ کې یوې او بلې خوا ته سترګې واړولې. یوه د 50 کلونو په شاوخوا کې مېرمن یې داسې ډاډه مخې ته ولاړه وه لکه هېڅ نه وي پېښ شوي. هغې چې د ځوان صمد حیراني څېرې ته پام شو، ورته وویل، راځه بچیه، بې غمه اوسه. که زه ژوندی یم تا ته به څوک پورته ونه ګوري. ځوان د خوارکۍ ښځې یو موټ بدن ته وکتل. د هغې د تندي په رڼا کې یې نظر ښخ کړ. د اسمایي په څېر لوړ همت یې پکې احساس کړ. داسې یې ګڼله چې تر بالاحصار مضبوطې کلا ته ورننوتلی دي. په کوڅه کې د پوځیانو شور او زوږ جوړ شو. تر دې کوڅې نه دي وتلي. زموږ قاتلان په همدې کورونو کې پټ دي. په کوم کور ننوت؟ څه شول؟ په کوم کور ننوت؟ یو دروند غږ بل اوچت. کورونو ته به اور واچوو، خو بل حاکمانه غږ اوچت. نه، تلاشي کوو چې قاتلان مو په کور کې وموندل، د هغه لوی او وړوکي به ټول تر تیغ تیر کړو. ځوان په انګړ کې پښه ونیوله او هغې مېرمنې ته په ټیټ غږ وویل، مورې،
زه ستا کورنۍ په خطر کې نشم اچولی. بیرته د دروازې په لور راوګرځېد. هغه بیا په مخ کې ورته ودرېده. بچی دا انګریزان هسې لاپې وهي، شپه را روانه ده. له ماښام وروسته دغه خړ دیوالونه ټول دوی ته په دښمن بدلېږي. بېغمه اوسه. د کور د خون له منځ د یوې نجلۍ غږ اوچت شو. مورجانې څه خبره ده؟ دا شور د څه شي دی؟ ښځې په غوسه وویل ګلالۍ ننوځه، فرنګیان دي. بیا یې ځوان تر لاس ونیو، وویل لړکۍ مې ده. ځوان وپوښتل په کور کې مو نارینه څوک نشته؟ هغې سترګې چغې. نه، زوی مې مسافر دی. خاوند یې 6 میاشتې وړاندې پاچا د بغاوت په تور په دار وځړاوه. بیا یې هغه تر لاس ونیو، زیاته یې کړه ته راځه، غم مه کوه، دلته خوندي یې. ځوان داسې احساس کړه لکه دا چې خپله مور وي او هغه ورته د خپل برخلیک کیسه کوي. چوپ خوله ورپسې شو. د وړوکي انګړ په یو کونج کې دیوال ټیټ و. د دیوال شاته یو بڼ و. ښځې ځوان ته وویل بچی ته دلته آرام کښېنه، که تلاشي راغله فرنګیان کور ته ننوتل تر دیوال واوړه، باغ دی هلته څوک نشي راوښتلی. که تلاشي رانغله بېغمه کښېنه چې دوی لاړه بیا پر کومه چې درومې په مخه دې شه. ځوان له ځان سره ویل زه به اوس په کوم غیرت دوې ښځې د انګریزانو رحم او کرم ته پرېږدم. لمر ورو ورو خپلې وړانګې له ځمکې ورټولولې. د ماښام تیارې په خپرېدو شوې. ښځه لاړه یوې خونې ته ننوتل. لږ ځنډ وروسته یوې شړۍ او توده ډوډۍ له کوچو سره راوړه. ځوان ته یې په مخ کې کښېښوده. بچی دا وخوره، موږ دې هم په ثواب کې در سره شریک. د ځوان په سترګو کې اوښکې ډنډ شوې. ځان یې پوښتنې ته جوړاوه چې دروازه په زوره وټکېدله. دواړه سک شول. ښځې ګوته پر شونډو کښېښوده او د دروازې په لور ورچټک شوه. دروازه بیا داسې په زوره وټکېدله چې د ماتېدو ویره وه. هغه ورغله، دروازه یې پرانیسته او په غوسه یې د باندې ور وکتل. څه خبره ده؟ دروازه ماتوئ؟ د باندې په کوڅه کې ذات انګریزي سپاره او پولیس پوځیان وو. یو د ببرو بریتو خاوند په ماته ګوډه پښتو وویل دلته یاغیان دي. ښځې سر ور وایست. پر پوځیانو یې نظر راتېر کړ. وویل چېرته دي یاغیان؟ پوځي منصبدار لږ په تنده لهجه ورته ویل دلته ستا په کور کې پټ دي. ښځې په تنده لهجه ځواب ورکړ زما خاوند خو په همدې تور رانه واخیست، اوس لکه چې زما وژلو ته پلمه جوړوئ. ناڅاپه هغې داسې احساس کړه چې شاته یې څوک ولاړ دی. ځمکه یې له پښو وتښتېده. د بریتور منصبدار تر څنګ ولاړ پوځي وویل صاحب دا ساده ښځه ده، په کور کې نارینه هم نه لري. دلته هغوی څه کوي؟ د کوڅې د نورو کورونو په دروازې کې هم شور او زوږ اوچت و. انګریزانو د خپلو قاتلانو لټون کاوه خو پر کورونو د ننوتلو جرأت یې نه کاوه. ببر بریتي په ډاډه غږ له هغې مېرمنې بیا وپوښتل په کور کې مې نور څوک شته؟ نه، یوازې یوه لورکۍ مې ده، یو زوی مې شته، هغه خوارۍ ته تللی مسافر دی. دلته زموږ د پوځیانو قاتلان راغلي، په همدې کورونو کې چېرته پټ دي. که ستا په کور کې پیدا شول ټوله به ووژنو. ښځه په غوسه وویل وژلو او سوځلو ته مو زړه شوی، هسې پلمې جوړوئ، وسوځئ، که زما په دې 2 خونو مو زړه یخېږي. یو بل پوځي بیا وویل صاحب شپه راغله، نور دلته ایسارېدل خطرناک دي. هغه لویدیځ لوري ته اسمان ته پوځیانو په ویره تر هر لور ته کتل. له تیارو یې ویره په څېرو کې له ورایه ښکار کېدله. د ماښام ستوري راختلي وو. لمر لوېدو لوري ته د اسمان پر څنډو غرونه وریځې وې چې څنډې پکې تکې سرې ځلېدلې. دوی وړاندې تېر شول، یوې بلې دروازې ته ودرېدل. ښځې شاته راوکتل. ځوان یې تر شا ولاړ او خنجر یې په لاس کې ټینګ نیولی و. په حیرانۍ یې وویل دلته ولې ولاړې؟ ځوان یې لاس ونیو، پر وټې شو او ښکل یې کړ. د هغې له سترګو د اوښکو باران پیل شو. تر څه ځنډ وروسته په کوڅه کې د آسونو د پښو تر پهار اوچت شو او بیا کوڅه ورو ورو د شپې په تیاره او درنه چوپتیا کې ویده شوه. د چراغ تیتې رڼا ته ښځه د ځوان مخې ته کښېنستله. زویه د کوم ځایه؟ مور او پلار او نور کهول دي شته؟ ځوان تر لږ ځنډه په چرتونو کې ډوب شو. څه ورته ووایم؟ خوله یې دروغ ته جوړوله چې د هغې د تندي په رڼا کې د اسمایي تر غره اوچت همت ژبه ګونګه کړه. مورې زه د کابل نه یم، دلته راغلی یم. پر انګریزانو مې د پلار، مور او لسګونو نور مسلمانو کلیوالو او عزیزانو د وینو پور پاتې دی. د کوم ځایه؟ ځوان په غمجنه لهجه ځواب ورکړ. د تیزین. هغې تکرار کړ تیزین؟ نه مې اورېدلی دی. بیا وپوښتل انګریزانو د پلار او مور شهیدان کړي؟ هغه سوړ اسویلی وکړ. هو کې مورې زموږ کلي ته د شاه شجاع او انګریزانو پوځ راغی، په زور یې مالیه غوښتله. پلار مې د کلي مشر و. هغه ځواب ورکړ چې حکومت له موږ سره مرسته نه کوي نو د مالیې بوج دې راباندې نه ږدي. اوږده کیسه ده. شاه شجاع بیا لوی پوځ راواستوه او زموږ کلي توپونو ته وتاړه. د ځوان په سترګو اوښکې ډنډ شوې او غرې ونیو. د ښځې له سترګو د اوښکو باران پیل شو. خدایه پرنګیان له دې باچا سره برباد کړي. بیا ورته وکتل، ویې پوښتل دا کاپیران خو ډېر تېرېدلي ښکارېدل، څو دې پکې وغځول؟ د صمد پر شونډو د لومړي ځل لپاره خوږه مسکا وغوړېده. وویل 3 تانه، یو خو مړ دی او 2 نور ټپیان شول. په مرګ یې خدای ښه پوهېږي. د لږ چوپتیا وروسته یې زیاته کړه. د سکندر خبیث ساتونکی و. هغه بې ناموسه دلته رنډۍ خانه جوړه کړې ده. ښځې هغه ته په ځیر وکتل. زړه نازړه یې پوښتل زویه نوم دې څه دی؟ صمد، عبدالصمد دی، خو په کلي او دوستانو کې همدغه لنډ نوم دی. سمجان غازي. دلته په ښار کې څوک خپلوان ملګري لرې؟ صمد په عذر ورته ځواب ورکړ. مورې دې پوښتنې ته دې بله ورځ ځواب وایم. زه د نن نیکي نشم هېرولی، خامخا دې خدمت ته راځم. بچی داسې وبوله چې زه دې مور یم. زما زوی مسافر دی،
2 کاله کېږي چې هندوستان ته تللی دی. دغه انګریزان چې راغلل زما د نواب خان پر مزاج ښه نه لګېدل. ما ویل چې راته شهید یې نه کړي، له ماما سره مې هندوستان ته واستوه. ما غوښتل زوی مې د انګریزانو له شره خوندي شي. خاوند مې د امین الله خان لوګري ملګری و، پټ یې ورسره لیدل او مشورې یې سره کولې. چارچته کې مو دکان و، د پاچا مخبران پرې خبر شول. 6 میاشتې مخکې د شاه شجاع پوځیان ورسره بوتلو او سبا ته یې له 100 تنو نورو سره په دار وزړوم. څو ورځې یې مړی نه راکاوه. بیا د مشرانو په سپارش هغوی مړي خپلو عزیزانو ته وسپارل. ښځه په سلګیو شوه، ښه زنډ یې اوښکې توی کړې، بیا یې اوښکې په ټیکري پاکې کړې. وویل زه له یوې لورکۍ سره یوازې پاتې شوم. صمد خان داسې احساسوله چې د خونې د دروازې تر شا څوک ولاړ دی. د یې لاس ونیو، ورته وویل مورې ته نور یوازې نه یې، زما مور دي په ننګیانو شهیده کړې ده، ته مې مور یې. موږ ټولو دردونه او شادي سره شریکې دي، دوست او دښمن مو یو دی. بیا جګ شو. هغې ته یې ویل مورې موږ د یوې جالۍ سپاره یو، که ژوند و زه د احوال اخلم، ته مې مور او ستا مسافر زوی مې ورور دی. زه ځم چې نور ملګري به مې په اندېښنه کې وي، که ژوند و بیا به زه ډېرې کیسې درته وکړم. هغه له خونې ووت، له وړوکي انګړ تیر او د دروازې چې وتلو یو ځل یې بیا د هغې لاسونه ښکل کړ. وویل په کوم وطن کې چې دغسې غیرتي میندې وي پردي پوځونه به هېڅ ښه شپه پکې تېره نه کړي. د هغې له سترګو 2 څاڅکي راتوی شول او کښته په ګریوان کې یې ورک شول. ځوان د کوڅې یوه او بل لوري ته وکتل، دروازې ته یې په ځیر وکتل. یو نظر یې د دروازې تر څنګ پر 2 تورو سترګو ولګېده. یو تصویر یې پر زړه نقش شو، مخ یې واړوه او روان شو. لږ ځنډ وروسته تر کنډو واوښت. د بالاحصار په شاهي تالار کې د لنډۍ ونې او اوږدې ږیرې خاوند شاه شجاع چې یوه په زرتارو ښکلې شوې چپنه یې پر اوږه پرته وه، پر لوی تخت یې ډډه اچولې وه. د وزیر محمد اکبر خان د خپرونې درنو او قدرمنو اورېدونکو، دا چې د شاه شجاع څه داستان دی دا به په راتلونکي خپرونه کې وارو ان شاء الله تعالی. دا خپرونه ما محسن احسان چمتو او تاسو ته وړاندې کړه. در بیا ستاسو په درانه حضور کې راحاضرېږو. تاسو ټول په الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د احمد دور په یاد وي، د یو افغان پښتون به په فریاد وي، چې غزنی د غزنوي په بچو ښاد وي، دشمنان به سراسر ټوله برباد وي، دشمنان به سراسر ټوله برباد وي، چې دا ګل کابل موجود پغمان وي، تر هغو چې قندهار بلخ بدخشان وي، په هر جنگ کې به ګټونکي افغانان وي، تر هغو چې قندهار بلخ بدخشان وي. ګوري کله سره او تور دشمنان دوري، چې ځاځي منګل زدران پر ختیځ شوري، چې اواز